السلام علیکم دوستان. افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوریزه لوبه ترسره شول چې افغانستان په دې کې هم بری خپل کړ. ټولو هیوادوالو ته دې مبارک وي. عضوان تیز توپ اچوونکي نجات مسعود ته دې هم مبارک وي چې د افغانستان لپاره خپل د کرکټ رسمي سفر پیل کړ او ښه پیل کړ. د زمبابوې درې لوبغاړي وسوځول، لا دې وځلیږي. راشد خان چې کله د ملي لوبډلې خولۍ ورسپارله ورته ویل چې تر دې ځایه د رسېدل خپل زیار او خپله خواري وه. د افغانستان لپاره عزرت الله زازي او نجیب الله زدران چې ټکه توپخانه ترسره کړه او د زمبابوې لخوا ورکړل سوی هدف یې پوره کړ چې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې هم بریا خپله کړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې نړیوالو شلوریزو لوبو لړۍ لومړۍ شلوریزه لوبه نن په حراري کې ترسره شوه. د لوبې په پیل کې زمبابوې د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپخانې پرېکړه وکړه. اسکندر رضا تر ټولو ډېرې 45 منډې ترسره کړې، ویسلي مدویر 32 منډې ترسره کړې، چکابوان 90 منډې ترسره کړې. د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي په 4 اوره کې 22 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. نجات مسعود چې خپله لومړۍ شلوریزه نړیواله لوبه یې ترسره کړه په 4 اوره کې 19 منډې ورکړې، 3 مهمه وکټ یې واخیستې. محمد نبي په 3 اوره کې 10 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. عظمت الله عمرزي په 3 اوره کې 25 منډې ورکړې، کمه وکټ یې وانخیسته. راشد خان په 4 اوره کې 21 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. کریم جنت په 2 اوره کې 10 منډې ورکړې. زمبابوې افغانستان ته 160 منډې هدف وټاکي. د افغانستان لپاره عزرت الله زازي 45 منډې جوړې کړې، رحمان الله ګربز 13 منډې جوړې کړې، عثمان غني په 1 منډه باندې اوټ شو. درویش رسولي 11 منډې، نجیب الله زدران 44 منډې ناسوځېدلې، محمد نبي 15 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نجیب الله زدران ترلاسه کړه چې نن یې چټکه توپخانه وکړه او افغانستان یې بریالی کړ. همداراز نجیب الله زدران نن 44 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې سره یې په نړیوالو شلوریزو لوبو کې 1300 منډې هم پوره کړې. هغه دا هدف په 1 لوبو کې ترلاسه کړ. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ به دویمه نړیواله شلوریزه لوبه سبا د جون په 12 نیټه په حراري کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت به 3:10 پیل شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.